د کومو دو جینکو چې په بازار کې د یو بوډا سړي سره دغه غلط کار ویډیو راغلی وه چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوله. د هغې نه پس دغه دواړه جینکۍ خپل پلار د غیرت په نوم باندې قتل کړی او دغه دوکاندار هم چا قتل کړو. دوستانو دغه د قتل ټولې ویډیوګانې موږ ته په لاس راغلي، غواړو له تاسو سره یې شریکې کړو. نو تر اخره سره پاتې شئ. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوله چې په هغې کې یو دوه پښتني یعنی افغاني جینکۍ ښکارېدلې چې د یو دوکاندار سره دغه کار کوي چې هغه ورته په بدل کې دغه د دوکان نه سودا ورکوي. دوستانو دغه ویډیو چې کله هم وایرل شوله نو ډیرو زیاتو خلکو یې غوښتنه کوله او دغه ویډیو دومره زیاته مخکې لاړه چې د دغه جینکو تر کوره ورسېدله او اخر هم د دغه جینکو پلار راپاڅېدو، دغه دواړه پیغلې جینکۍ د غیرت په نوم باندې قتل کړلې. دوستانو دغه دواړه جینکۍ خو قتل شولې، خو دغه دوکاندار هم چا د خپل کور مخې ته په ډزو ویشتو او له دې دنیا نه یې رخصت کړو. رښتیا هم وایي خلک چې د بدو انجام بد وي، دغه ظالم انسان د دغه دوو جینکو عمر تباه کړلو چې هغه هم د پلار له لاسه په بېدردۍ سره قتل کړلې. نو دغه هم چا پرې نه ښودلو او هغه هم د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو او قتل شو. ټولو پښتنو ته زموږ خواست دی چې خپلې معصومې خور لور بازار ته یوازې مه پرېږدئ، ځکه چې په داسې ځناورو به واوړي او بیا به د هرې پیغلې همدغه هلي څنګه چې د دغه دوو جینکو وشو. دغه ټول معلومات له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. د نور دغسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.